یا اور میرات راته نه بلې د سترګې رانو غورځولې اشرف ټول اله داله پروت دی ماته عثمانیه پاسه کنه چې مې راوړه نه ته لا دوباره څنګه وده شوې پاسه ناوخته د سره غرمه ده انډې ته به جوړ نه سي نه چې ما راجې پخوله که نه تا ته چې ما ووایي چې زه چې پخومه او ته پاسه دا اسبابونه ټول که کې اسبابونه د رحمانې ټول عمر غونډ کړو د ښځو کار د رحمانې ټول عمر ښه د سړو کار د رحمانې ونه کړو نه نو زما چې دا زړه ستړی شو سهار وختي پاڅېدمه مونځ مې وکړو چې مې په نغري کېښوسته ځای مې جارو کړو بېګاني لوښي مې ووینځل دا د پراټې مې د دنیا پخې کړې په یو خو د کار نه کېږي ما چې سترګې دې مړې او دا دې څه کړي دا خو د دوی بنډل پخ کړی دی که نه تا ته هم پته ولګېده چې هسې مودې کمانو راشه د دې رزق طبعي به وکړم نه ته ما ته ده ووایه که نه چې اوس به راته دغه د 2 منټه پس بیا به چې ساختې راله تیار کړه نو بس همدا به خورې که نه نو چې بل ځل مې درته وي که نه چې په وخت څاروي واله نو څه به هم درته نه ویم که نه نو پیسې خو درله زه در کوم په تا باندې ولې دا بوجي یم زه وایم دا پیسې مه لګوه ګوره داسې هر ټایم مه لګوه استغفرالله الله به درنه ناراضه شي داسې نه وایم ما وایم چېرته وړه شانې سبا ګوره د جوړه جوړ خو په 15 لکه روپۍ باندې دی دنیا ملاویږي ابل سلیم د اختر په شپه راوسته نو سارې څه چلو شو بیا د سره چې بیا د خپله خوله وازه نیولې وه خو ټیک ده خپله چې لکۍ پرېوته او پسې پیلپې تړلې وه باړې دا په څاروي نه پوهېږي دا ته د دلاور ماسپو خوړلې وه ما ته پته نه ده څو او بیا دې م راوسته کیس پې کومه نه نو را مې وسته نو څه کوې بیا به د اختر په سهار وتم بل څاروی به مې اخیستو نو ستا خو هغه قرباني نه ده شوې ولې نه ده شوې ولې مړې الله چې جنګلو کس نه بېله به بل ځل د ناپېچانو خلکو نه اغشتې وه دغه میله کې ګڼکتوب شروع دي نن راپسې ما بوځه ما سره نو خو څوک ګڼکپي وکړي الله له ګوري نازکې ته تا به بوځمه خو داسې خبر ده چې ټولې پیسې ګورې د زنانو نه ګڼکپاري لګوي ما څه به جیب کې پرتي راشه ولې نایلي دې ما ته ونومې دی هغوی پرون څنګه څاروي راوستو وایي پرون 45,000 روپۍ راغلې او په افغانو باندې 50,000 راغلې هغې خو هسې رباب راوستې دی په ایمان د طلا محمد دی هغه ټانګه ده هغې کې خو ټول هډوکي ښکاري زه ورځم پیسې راخلم ته ورله بکس نه پیسې راوله چابي به یې راوړه داسې مه کوه چې چابي ما سره د تا دی ګوتو کې درکړم نو ته به بهر نه ځې بیخ دي اوس زما یې راوړه دا پیسې چې ویې شمارمه بسم الله الرحمن الرحیم دا واخله دا ما سره پردی معنت پروت دی دغه دغه دي دغه نیلې والا د هغوی د راکاله رښتیا په دې دا د نښه کړې ده داسې کار وکړه ګوره چې دا به زما سره وي او دغه کې د پردی امانتونه ځان سره لیکي شماره دغه که نه غلطه دې کړم پکې بیا د سره اته نخه لس یولس دولس څه کې دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یویشت دویشت نو پسې سي څلېرویشت دېرش دېرش څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتهویشت نهویشت پوره دېرش یو دېرش به یو دېرش دوه دېرش درې دغه څو دي دا کار څو راکړې ولې 500 روپۍ مې که نه تړلې دا خو 15,000 دي ولې 1500 روپۍ ته څه شوې ته دې څه خبرې تا ته وایم چې دې بکس کې مې ایږده منګکانو به دې لوټونه خوړلي ښه نو ولې روغې ته وویستلو پته نه لګي قسم دی کم وخته پاتې شو ته کښېنه دلته زه دې ته وله واپس رانیلې واچوم نه پاس ودرېږه پاسه پوره 50,000 روپۍ غل ښکارم څه ولې پریا مې وړې دا کوم ځای ګټ مې درته ما وینې په منډې کې ګڼکپان دي زما په خپل کور کې ګڼکپ ګټ مې درسره نو پوره دې دا کتې کېږي لکه دا چې ما ته په منډې کې ویل خدای ته وګوره الله دې خوشحاله مه که خو
خوشحاله مشه زما خو له خپلو لاسو نه دم وتښتو دا وګوره مالې دا چې ګرمې ده 500 روپۍ څه زما. شوې ما خو په روپۍ باندې جمع کړې ده خدایا والله په ما دې دا شک راځي لکه زه به یې دې له ځان اخلاق راغله پیسې ماله پوره ما سره و. راځه زه پیسو زما کار پیشه ته د قربانۍ سړی نه د قربانۍ سړی نه پاس راځې زه په ایمان کله نه په قربانۍ کې کېنم که ما دې پیسې نه راځي زه سره نه ځم ګورې بیا زه یو 100 روپۍ به له جامو نه درکړم ګنډلو له جامې خو دې غشتې دي ناوخته دی چې اوس کا منډې ته زه سره غرمه شوه هغه سوالي مرګ شماله والا په پیسو ګرځي چپړې به پسه بیا یم چپړې به دې لا پاتې والله تبانه والا آیا بیراته کې اگر چې ولوخي مو وینځل او تعالی تندې راچولې د تندې باندې سم نشي ما ته دې سویل پیسې دې راکړې واپس دې را لاس نه ما دې زه خو د سر نه ځم در کوم در لکنه نو ستا داسې سوري لاس یا به د نروکې شو یا د هغه وخت جیب سوري وي ما نه ورکېږي او تا نه ورکېږي ما پرس کلک چولو داسې مې په ترخ کې کلک نیولي ډېره زمانه زیات اعتبار ستا په مرچکي ما په هغه شینو دی هغوی کله ته ویل نو په ایمان به ګټوله ټوله د پیسو خوله مه چینګه وه ته خو به لاړ شه که نه د شینانه تپوس وکړه چې هغوی به قرباني کوي که نه کوي مرچکي ماما نه وکړه خو هغوی یې نه کوله ښکلې ښایسته غټ چیلې به راولو او په ځان له به قرباني وکړو دې خو وګوره که هغوی موږ سکه یم که نه نو د هغوی سره مې د خدای دیرم نه شریکوي زه خو د هغوی سره نه کوم په ایمان تېره پیره دې ورسره قرباني نیولې وه دا به چاړه نیغه نیغه کوله قابوره له پیججولې والې لرې که د هغوی سره نو چې تا ورسره کول د ډنډره نه راجو د هغوی په ملاګانې ماتې شي راته وي تشه خوښه ونیسه چې چاړه پرې راکړه ګوډ هم نه نیوه ما زه یې ورسره کوم نه په خپلې د سر نه ځان له مازغه ویسته ده بیخي او ما یې لرې راکړی وایي دا په منیر کې پاکوه ټوله ورځ یې راماین سوټینځلي په ایمان که ورسره دا ځل قرباني هغه ټول لرې خو تا بیا کور ته روړه که نه نو څنګه به ورته بیا لګیا وي خواړو باندې څه به کوم څه به کوم اوس د دې پیسو دا لېړ نو کسیسته ده داسې چل به وکړي لاړ به شي که هغوی کوله ښه تخه که نه کوي واپس ماله سوال جواب روړه څه ورته ووایم ورته وایي تاسو موږ سره قرباني کړې چې وایي چې نه کوو خو ښکلې راشه په بسم الله به ځان له چیلې وارو خو غاړه خو پیسه ده که که نه مرچکي ما ماچم کو هغه شینه دواړو ته ووایه یو کس ته به ووایم په هغه بل خشته چیلې به راولو ګلورین یې بل ځل ما ته څنګه ځان خولو چې داسې رالې د کټ ملنګه راته راسې ودرېده وی قرباني مو کړه که نه نو موږ سره خو پیسې نه وي څنګه راپسې خنداګانې کولي وی موږ چیلې راوسته دا پیره به ورته ښیم چې چیلې خلک داسې علي راولي چې دا د ثواب کار دی دې کې خلکو ته دا خبرې نو مه ولې ما ته د خلک کوي زه به خلکو ته نه کوم زه له چا نه کم یم ته ورته کوه که نه خورې لا در دونه ګز ژبه در کړې ده په ایمان چې دا ګاونډیان نه ټول تنګ دي تا به ووینې خشته ویډیوګانې به ورسره جوړه کړو وربې کړو چې هغه امریکا کې هغه د تره سپېره چې هغوی م راته وسوځي او شیراز نه مټۍ څنګه چلو کوم ولې په مټۍ څه کوي دا د غوښه اخته ده دا د مټۍ مېلمانه به نه ونه ولې تکې به ولا نه کوم که نه تکې به ولا بیا لیکم چې نه پراټې او دغه به ورته بیا لیکدم ګلاب جامن او د دې مینچو به څنګه چلي سهار مینچي به د سهارې پخې کړم کور مالت له بېور کوزه او دغه ښځه به سپړله وی خدایه پاکه دا خو وایي چې بس تیار اختر دی خو دلته نه څه بل څه جوړ کړلو ناروا دې خورې شه اورې اوس به م خوښه شمه ما هم پېژنې او که نه شکر دی الله موږ له هم پیسې راکړې تاسو سره پیسې شوي وي ما هم پېژنې او که نه د دوی سره قرباني کېږي مرچکي ماما پسې لاړ شو ټوله ورځ پلازو کې ګرځي لږه وروره کور مې راولېږله ما وایي ده ته ووایه او مرچکي ماما ته ووایه چې موږ ځان له څاروي واخیستو او خپل غم وکړئ صحیح ده خود منګه خپل غم کړی نه موږ تاسو سره اړو قرباني کوو نه نم د کار پته لګي نم د روزګار پته لګي پیسې د سره د دنیا پیسې چې چا سره پیسې نه هغوی قربانیانې نه کوي چې چا کار روزګار نه وي هغوی قربانیانې نه کوي او تاسو یې کوئ دا په کوم کتاب کې تاسو څه چلو کو تاسو څاروي اخیستی دی موږ څاروی اخیستی دی او موږ الحمدلله کسان هم پخه ګڼي قمقله ده زما دا خور دا قمقله ده ورته مې ویلي چې د هغوی په تمه کښېنئ خو لاړ شه مرچکي ماما بس یو شینا ته ووایه دا وکړه هغه وګوره دې له راولېږلم وایي ورته وایي چې دا څاروی به کله و تاسو له کاغذ مرچکي ماما سره د قرباني نه کېږي ښه مال خال سره ډېر دی ونې د سود پته لګي ونې د آرامو پته لګي والله زما نیک دی زه پرې خفه کېږم لکه داسې خبره نه دا به مړه ستا نیک دی په حجره کې روزانه مجره کوي دا که مې دې کلیوالو ته ویلي دا نیک به هم دله ایستی دی دغه نه او بله ګوره د دلاور زامنو دوه ځله په پلازه کې ولید نه مړه او یاره منم د عثمانه بس زه به تاسو ژر د قرباني کوم نو خیر د دواړه به قرباني وکړو مرچکي ماما او د مکمل ته پکې پوښتونې څه چل به کوو څو به وجنګو بس داسې کار وکړو که نه
یو چیلې به واخلو ښه مزېدار ها او یو 13 کسان به شو دا دقه 500 روپۍ به راباندې راشي زه ماشي لکه کمې که نه 350 به راشي یو نیم سلمانې به اختر کې بوتل دغه خبره ده بس غوښه به هم نه راشي صرف به هغه چیلې ته تماشا وکړو حلاله به شي پرېږدې د مړه غوښې به سایکل به بس سایکلې به را پیدا کړو یو ته او لکه د ګولاوزل نه وي په موټر سایکل شاته کېږدو دا غوښې به لرې سوپري به راغونډو دغه مې لګي که نه عثمانیه دغه مې لګي اوس داسې طریقه کار کوو که نه عثمانیه چې زو او هسې د دې میلې د خوله به بیکو چې د ساورو څه پونډکشن دی نه نو څاروي ګران دي د اغوستو هسې دي والله که نه کو څوک د نه په تپوس باندې څټ ووایي بس ورته وایه په څو هغه وایي په 3 لکۍ ته ترې روان دي خامخا یې که نه ګوره کار به رالې وګورې او څاروی به والي نه به یې راوستی شو ګورې او نه به یې ورته پرېښودی شو نه مړه لګیایي شناختي کارت دې سره ایسته او الحمدلله شناختي کارت به ورته ورکړي خود به ورته ورکوم راځه چې او مرچکې چکې ماما نه بوځو اول به دواړه لاړ شو هغه کېدای شي تللی مې ما ته ویل ما سره لاړ شه ما زه چا سره نه ځم کېدای شي تللی او که نه وتلی نو بس دواړه به مې لږې ته ورته خور مې بوزم بیا به راته خبرې کوي چې پیسې دې پکې پټې ورشه ته دې خور پسې ورشه راځه شه کوم خوا درځم داسې پسې لاړ شه زه ناست یم دلته ښه واو مړه که قرباني وشو که نشي دیدن خو به مو شي که نه سختي در علامات کړې خو یو ځای کې ودرېږه که نه دا چیلې دي دا څه دي دا دي که نه دا چیلې دي ولې ته څه وایې چهرې خو دې خو تپوس کوي ولې ده دا یوه مالک یې ښه ډنډه سړی دی مالک یې ښه ډنډه سړی دی مالک دې په مالک قرباني کې په چیلې کې نو خیر د چیلې نارې ساتلي او ځان له دومره مال کېنولی دی چې ځم بس نور نه پړسېږي خو ته مونږ سره کېږده خو ما ته دې مونږ سره قرباني کوي نه دا پکې ځان عالم دا یو چهرې ځان لالو دا هم خو دې دوی سره ګرم نه نو شريک ته بیا مونږ سره څه کوې چې مونږ پسې رامخې خو رالم دې ماما رالم بیه بدله ورسره وکړم دا سړی زمونږ اشنا دی هغه ځان کې به راسره الله دې خوشحاله کړه ستا به پکې کمیشن نه وي کمیشن یې دلته نه علمه لکه ته پکې دلته کمیشن یې اخلي کمیشن یې ماما خیر دی که دا خبرې مه کوه دلته امانه رسوله او دا یوه نو دا خو ردینه وړه ده هغه اوږده ده اوږده بس همدا موضوع ده اوږده موضوع راځي د دې ور یو 500 روپۍ ورکړه ناوخته نو مړه عثمانیه په 50 دله اوس هم هسې درکوي ماما غاښ شته مانې غاښونه به ستا ګورم راشه دا شرم وګورې ولې وګوره شته نه مړې تشه سوړه ده والله غاښونه پکې نشته سوړه ده صرف غاښونه ماښونه دا خو وړه بچې ده غاښونه ماما څونه کوم سمه خبره وکړه قربانۍ لپاره یې الو ښه دا مې ضرورت دی ځکه خرڅومه هر سړی ضرورت دی ټول روپو ده زمونږ هم ضرورت دی ځکه اخلو ګینې والله کوم نه اخیستی دا بس ټیک ده دا نه د سرو پچې خو نه کوي چې د سرو پچې کوي کوي چې سره ګیا وای ښه څنګه ناروا خبرې کوي سار نه راوځي زه دا علم ښه د یوې وې چیلې غاښونه ګورم دا مې واغسته زه دغه نه علم زه دا علم ښه زه دغه نه علم که دالې واله که نه زه نه لاړم وله ستاسو دا سرونه د قربانیانو نه دي سړیا بس صرف د نوم دپاره کوئ بس چې څه مو کړل هغه مو کړل چې نه لږې پیسې ورکړه له تاله به زه کور کې درکړم بیا دا به په څو روپۍ وله ورکړم څو دې وویلې 500 څلوېښت نه خو 15 روپۍ به پنځوس به درکړو اخري ماما 500 والله چې سترګې به نه پټې ښه ولې 15 څلوېښت خو به یې لس زره زیات لاړې 550 ولې ورکې 15 روپۍ باندې خوراکي ښه ده ښه خو نه 15 زره نه ده نو دا څو ده دا د څلوېښت هلک ولې نو ستا دپاره ښځه به شل سره به دې شوې ښه شل کمې دي به شل سره دې شوې شینه خبره وکړه ونه ورته مه راکمېږه پیسې ورسره دي دومره ډېرې پیسې ورسره دي د 240 نه خوا نه خرڅ دغه شان زموږ لپاره وکړه لا بل قسم رانه غواړو تاسو به سهار شي او ماښام شي صرف د سارو غاښونه به ګورئ او چهرې به رایي زه نه لاړم ډېره سره کومه نه بس هسپتال نه کېږي ځه دستریګه کار دی دا غریب هم راوتی مزدورۍ له راوتی ښه ته پته ده که نه د 15 څلوېښت ویلې بیا تاسو څلوېښت ویل بیا ما ته ورخولې مې وکړه 2 څلوېښت به درکړمه که نه خیر دی غریب دی څو ورکړمه
2000 پیسې واشه مړې نو سود ما سره په څو سي 47000 47 سو ته وي واویا واویا زره ها وصل نه اوله چې پښتو ته اړه واویا راځي وصل ما زه په دې چې ته په تلو په کوم ځواني مرګ رانه لاړو اے لکه گنجا راشه مړه خدای دې پې ته څه چالو کنه پیسې ما کو جوړې ته ولا خپل چې په ورکا را چې له مال را بیا مونږ راشه چې 100 روپے دې ورکړي زه بدل در راځي په کار کو قسم دې په خدای واده را سره نه کېو پیسې چې کم ده نو داسې روانې کړې دي ته به ته زما په هغه ځواني مرګ پیسې یا نړي ځواني مرګ به دې خپونه رانیولې وې او بل خو به دې وقولې نو کوم نه خبرې به کې چې دې کانسي بل خبره نور ما سانه شو و واده را سره کېو دا بل چیلې مو دا تدونسا ايوه ما اللي زاد تاخذ دي باجي سکنجر تو بخورو کړي تاسو ته کار سره نو لانو خدي راشه چې دې کوه کماله چې دې غلي ودرېګا سړی دومره ښه سړی دی کو واده را سکی وي دوه چيلې والي دې کې د شرم څه خبره شته خبر سره خبره ولې را خبره دکشان پختونه دکشان لغیرتوکا ما ته سترګه وواله بس نه له مال پیسې راخدا واده پیسې نه ماما تاسو نه دا چې دې بوزه نه ګورځه